د اداکار افسر خان د جنازې مناظر تاسو سره شریکوم چې په هغې باره کې ډېرو کسانو ویډیوګانې هم جوړې کړي دي. د هغه په جنازه کې داسې څه کار وشو چې د هغه ملګري، د هغه کورنۍ او د هغه خپل خپلوان ټول ډېر زیات خفه وو. توبې ویستلې چې الله پاک دې د داسې حالت نه هر مؤمن مسلمان وساتي. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې اداکار افسر خان 13 ورځ وفات شوی دی او د هغه جنازه هم په ډېر داسې حالت کې وشوله چې د هغه فنکاران ملګري هم نه ورغلي، یعنې هغه کسان چې هغه سره به په ډرامو کې کار کولو، د هغه سره به یو ځای روټۍ خوړل، اسکله د هغه سره به یو ځای ګپې شپې لګولې، خو چې په ده باندې کله سخته راغلله نو دغه فنکاران هم د هغه خوا نه ورتلل او نه یې د هغه په جنازه کې شرکت کړی دی. دا د دنیا حقیقت دی. دا یوازې په افسر خان باندې نه، دا سبا ورځ په بل چا باندې هم راتلی شي. کله چې د یو چا د شباب او د خوشحالۍ ورځې وي نو هر سړی د هغه خواته ورځي، خو چې کله په هغه باندې د غربت ورځې راشي نو بیا د هغه نه هر سړی ډډه کوي او د هغه نه تښتي. نو دغسې حالت په افسر خان باندې هم راغلی و. افسر خان چې ډېر زیات د غریبۍ ژوند یې تېرولو، څه موده وړاندې د هغه انټرویوز هم راغلي وو چې هغه په دغه انټرویوانو کې ویلي وو چې زه ډېر زیات د غریبۍ ژوند تېروم او زه د یو خوشحالۍ او د ښه ژوند په ارمان یم. وایي چې کور مې هم ډېر زیات د غریبۍ دی او نه ښه جامې لرم، نه ښه پیزار لرم، او په دې باندې هم افسوس کولو چې ما ولې خپل د ژوند 25 کاله اداکارۍ ته ورکړل، په ډرامو کې مې کار وکړو. هغه ویل چې ما به ټاټکۍ چلولی و خو دا کار ماته نه و په کار چې کړی مې و. نو قدرمنو دوستانو، د هغه جنازه هم په ډېر د دردونکي غریبۍ حالت کې وشوله. یعنې په کار خو دا وه چې کم از کم د خپل ملګري خو ورله راغلي وو، کوم چې د ډرامو او شوبې سره وابسته خلک دي، خو هغوی هم ورله رانغلل. نو دغه د دنیا حقیقت دی، دغه زندګي ده. موږ به دا دعا کوو چې الله پاک دې زموږ آینده ښه کړي، زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو دی الله پاک د نیک عمل ته مخه وکړي او له داسې دردونکي حالت او د داسې غربته مو دی الله پاک وساتي.